إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسونو دا سلسله په دې موضوع کې شروع کړې و غټ ګناهونه او بعض غټ ګناهونه هغه موږ تفصیلا بیان کړو. نن به ان شاء الله یو بل ګناه بیانو چې هغه ګناه کبیره ده. په دغه ګناه باندې سخت وعید راغلی په شریعت کې او هغه د خپلوانو سره خپلولي پرې کول او دا غوی سره رشتي ختمول. الله سبحانه وتعالی موږ ته امر کړی دی او حکم کړی دی په دې چې موږ رشتي وپالو او په دې چې موږ د خپل ولیانې وساتو او د دې نه موږ په ډېر تاکید سره منع کړیو چې د یو بل سره به رشتي نه ختموي، د خپلوانو سره به خپل ولی نه پرې کوئ، بلکې حدیث کی درجه د مخ کې راشي چې د خپل سره خپل ولی پرې خوده ته جنت ته نه داخلي دوی یو سبب دی. نو ان شاء الله په دې موضوع باندې خبره کوو د کومې مبارکي چې الله سبحانه وتعالی موږ ته وصیت کړی په قرآن کې. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى. په دې کې الله سبحانه وتعالی اولغه حق بیان کړی د کوم چې الله دې په موږ باندې هغه یوازې دغه بندگی کول، دغه سره شریک نه جوړول، دغه نه بعد بیا د خپلوانو سره ښه کول او د مور پر سره ښه کول او د خپلوانو سره ښه کول او د مور پر سره ښه کول د رشتي پالل دغه ته وي او د رشتي ساتل هم دغه ته وي. خو سبحان الله غالبا خلکو چې دینو دا حق ځای کړی دی او کوم نصیحت او وصیت چې د الله سبحانه وتعالی کړی باغی باندې پوره عمل نه دی کړی. خپلوان هغه چاته ویل کېږي وسړي زما خپل څوک دی، نو هغه خپل چې دغه سره رشتې د مور د طرف نه یا دغه سره رشتې د پلار د طرف نه او یا د نکاح او د واده د لاسه دغه سره رشتې، لکه یو ښځې سره زنانه ته واده کړه نو بیا د هغې چې کوم خپلوان دي هغه ستا هم خپلوان دي، دوی سره د دې واده د لاسه دوی سره یو رشته قایم شوه. تشان د رضاعت د لاسه هم رشتې قایمي چې دا زما د رضاعت رور دی، د زما مور ده او دا مې خور ده او دې سره رشتې قایمې شي. نو دې ټولو ته خپلوان ویلی کېږي. د دوی سره رشتې ساتل شریعت موږ ته په دې باندې سخت تاکید کړی. الله په قرآن کې په سورة النساء کې واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې ویریږي زمانه والارحام او د خپلوانو مبارک هم زمانه ویریږي. خپلوانو مبارک زمانه ویریږي مطلب چې د غوی سره به رشتې نه پرې کوئ، دا چې ته ماتې نه کوي یا ځان ساتي د دې نه چې داسې نه چې ته د رشتې ماتې نه کوي. انشاءالله موږ په دې درس کې اگر که د موضوع ده خو موږ په دې درس کې کوشش کوو چې د صله رحمۍ د رشتې د پاللو فضیلت او فایده څه ده او د رشتې د نه پاللو نه ساتلو نقصانات څه دي او ولې د غالبا خلکو یو بل سره چې هغه رشتې ماتې شوي. یو سړی د سوالو کې چې ما کې به څنګه جذبه راځي چې زه د خپلوانو سره خپلولي وساتم. انشاءالله دې ټولو خبرو باندې به په دې درس کې رڼا اچو. اولنۍ مسله د خپلوانو سره چې خپلولي ساتي یا صله رحمي چې ورته وایي د هغې فایده څه ده او د هغې فضیلت څه دی. چې کله موږ ته د فایده او فضیلت دا موږ ته معلوم شي نو په موږ کې یو جذبه پیدا شي. اولنۍ فایده د خپلوانو سره خپلولي ساتل صله رحمي کول دا د ایمان نښه ده
چې دې سړي ایمان دې په الله باندې او د دې سړي ایمان دې په آخرت باندې دا به څنګه معلومه ده به دین معلومه یو طریقې د معلومولو ده چې دې سړي تعلقات د خپل خپلوانو سره څنګه دي حدیث کې درځي د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وي ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې ده من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان لري فلیصل رحمه نو د خپل خپلوان سره د رښتې ساتي په صحیح بخاری کې د روایت شته په نورو کتابونو کې راغله نو ګور دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک ایمان لري په الله باندې او څوک ایمان لري په آخرت باندې د بسل رحمی کوي یعنی د خپل خپلوانو سره چې کوم رشتہ ده دغه حق به ادا کوي د رشتہ په پالیو د رشتہ به ساتي نو رشتې ساتل د په آخرت باندې او په الله باندې د ایمان ساتلو یو غټه نه خاله او مونږ کې څوک نه غواړي دا خبره هر انسان دا غواړي چې مونږ په خلکو کې شمار شوې د کوم چې مضبوط ایمان دی په الله باندې او په آخرت باندې نو به یو طریقه دا ده چې ته به خلکو کې شمار شي یو طریقه دا ده چې ته به د خپل خپلوان سره خپلولي ساتي او ان شاء الله د دې مسلې جواب به مخ کې راشي په خپل چې د ډیرو خلکو په ځل کې به سوال لري چې موږ سره نه ساتي موږ وسو ساتو یو فائدې دا شو یو فضیلت دا شو چې دا نه خده په الله باندې د ایمان او په آخرت باندې د ایمان دویم فضیلت یا دویمه فائدہ په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د روایت د انس بن مالک رضی الله عنه وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلی من سره ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه کڅوک دا غواړي چې زما رزق پراخ شي او زما په جون کې الله برکت واچي او د جون را لوګد کی نو دې رښتې ساتي د خپل خپلوانو سره یا خپل ولید ساتي د خپل خپلوانو سره په من کې څوک دا نه غواړي چې دغه رزق دې پراخ شي څوک دا خبره نه غواړي هر سړی غواړي هر سړی د ارمان دی چې زما رزق پراخ شي بلکې د خلک چې مسافری کې او د سختي تیری د ډیره لپاره چې رزق ډیر شي او ماته یو څو ټیمه ډوډۍ هغه په آرام او په سکون ملاوي شي او زما بچو ته ملاوي شي زما خځې ته ملاوي شي ګور اسانه طریقه ته شریعت خو هغه ده کته دا غواړي چې ستاسو رزق پراخ شي د خپل سره خپل ولی ساته د خپل سره خپل ولی ساته ستاسو رزق کې بل برکت اچي دا زموږ موضوع نه لګنه ماته اوسته یو څو اسباب بینول چې ولینن سبب د رزق کې برکت غالبا نشته ولینن سبب د غالبا خلکو په رزق کې برکت نشته یو وجه دغه ده چې د خلکو د یو بل سره رښتې نشته د خلکو د یو بل سره رښتې نشته رښتې ماته کړی دي رښتې پرې کړی دغه د سبب په رزق کې برکت نشته او غټ رشتہ دار د دقه ښکاری د بچي او غټ خپل خپلوان وته خزه او د خزي خپل خپلوان د غټ خلک ښکاری بس نور خو شتیم نه غټ خپل خپلوان د تم دغه ښکاری د خزي خوشاست چې کم دي یا دغه سره چې چاريشته او د بچي بس دوی چې خپل ولیم دغه چې د خلک تانه خوشحالي بس هر څه روان دي او برابر دي موږ چې دا سره د په دغه خلکو کې نشماري کوم چې رښتې ساتري نو دې نه خوشحاليږي وچ په وچاسي چې رمو خو به دن رالو موږ به شمار شو نه دا به نشمار لکې مته سره اکثر مخکې د خپلوانو تعریف کو چې د خپل چاته ویل کی ناغه د مور د طرف نمشتي د پلار د طرف نمشتي او هغه د نکاح د وجه نمشتي او هغه د رضاعت تلاسه مشتي دا ټول بخپلو کې شمار لکې نو کته دا غواړي چې ستا په رزق کې برکت او ستا رزق ډیری دغه یو طریقه ده چې خپل خپلوانو خیال ساته الله به ستا په رزق کې برکت اچي دویمه خبره اوس سمو کې د غواړي چې د عمر اوږد شي علماء چې دي کې دوه مراد غستل کېږي یو ده عمر د زیاتېدو مطلب دی چې برکت پکې راشي بعض خلک دي چې هغه په دې ژوند کې الله برکت اچولې سلويخ کاله عمر په دې سلويخ کاله کې هغه سو کې چې د سلو کالو انسان هم نشي کوي د برکت ته په ژوند کې لکه اوس په سیرت کې ډیر زیات علما دي چې غزان له باب دی یو موضوع ده دغه بعضو به سلويخ کاله عمر ده او په سلويخ کاله عمر کې انسانو چې سلويخ کاله ته چې سړی ورسېله د بزن پوش
او هغه په دغه عمر کې وفات شوی دي خو سبحان الله داسې کتابونه لیکلي چې هغه په مجلداتو کې واقع دي غړټ مجلداتو کې یو کتاب نه دی او په قسم فنونو کې هغه کتابونه لیکلي دي ولې اخر 30 کال په عمر کې د دوه غټ کارونه کولای شي بیا مړ شو برکت چې به کله راشي نو وخت به لګي او باغی کې بدن کارنامې ډېری او باغی کې بدن اعمال ډېری نو دام عمر زیاتېده شو دته عمر زیاتېده وي چې په عمر کې برکت راشي او دوی مراد حقيقي مراد دغه چې عمر به زیات شي دي سړي خو به دلته د اشکال په ځل کې راځي چې عمر خو حدیث کې څنګه ثابت دي چې د خولي کړي شي په تقدیر کې لیکل شوی پلانې شپې تو کال او یا کال د بدر کې مري نو څنګه د عمر زیاتیږي هغه په تقدیر کې لیکل شي جواب دغه دی کبل پرز الله د عمر زیات کې دام په تقدیر کې لیکل شي او غدي سي لکه اصل د عمر الله لیکل او شپې ته کاله خو الله ته د پته ده چې په مستقبل کې به دا سړی د خپلوانو سره ډېر ښه سلوک کوي دغه ته پوس پکې دغه سره ورشتي ساتي دغه د لاسه بزد د عمر ورکومه او یا کاله نغم په تقدیر کې لیکل شي دا عمر چې زیاتیږي دم په تقدیر کې لیکل شي نو خبره د تقدیر نه ونه وته خبره ټول په تقدیر کې دنه پاتې شو بلې پوه شوې کنه نو ګور کته دا غواړي چې ستا په عمر کې الله برکت واچي او تعالی وګد عمر درکې او ستا په رزق کې الله برکت واچي او پراخه کې نو د خپلوان سره خپل ولی ساتي او د خپل ولی به ساتي څنګه ان شاء الله دا خبره هم په مخ کې درس کې راځي نو د دوه فضیلتونه او دوه فائدې شو درېمه جنت ته من کې څوک جنت ته نه وته غواړي ټول کړه بلکې زموږ مقصد دغه او هدف دغه دی چې موږ چې لګیو دي لپاره لګیو چې الله سبحانه وتعالى په آخرت کې موږ له جنت راکړي الله دې موږ له راکړي نبی دغه د حاصلولو د جنت ته حاصلولو یو سبب دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې یو کس پر رسول په سراغ یا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه یا رسول الله دې عمل راته وخی چې ما جنت ته بوزي رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري وخوي یولنی خبره ده چې د الله بندگی به کې او د غسر به شریک نه جوړي یعنی توحید به بزن کې راولي دویم مونږ په ټیم باندې کې په پابندۍ سره وکړي دریم زکات په ورکه او سلورم وتصل الرحم او د خپلوانو سره خپل ولی ساتي او دا روایت امام بخاری امام مسلم راوړي ګوره جنت تر داخلي دو یو طریقه ده چې د خپلوانو سره خپل ولی وساتي سلورم فضیلت یا فائدہ د خپلوان سره خپل ولی ساتل د الله خبره منلی او زمون کار دی د الله بندگی کول او بندگی دی ته وي چې د سک کول الله مونږ ته ویلي دغه وکاو او چې د سنه من کړو دغه نه بزان لري ساتو الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي کوم چې اوچت مؤمنان دي الله دغه با صفات په قران کې ذکر کړي په یو ځای کې نو سوي والذین یصلون ما امر الله به ان يوصل الله وی مؤمنان اخر دي چې دوی په ونکي یا ملوهي یا یو کوي هغه څه چې الله دغه په یو کول باندې حکم کړي الله ویلي چې دغه یو کوي په ونی کوي ملاوي کوي او هغه سدي رښتې دي الله حکم کړی د رښتې دی یو بل سره ملاو کوي دی یو بل سره وتړي نو دې ځکه الله وی دوی تړي هغه څه دوی ملاوهي هغه څه دوی پیون کوي هغه څه چې دغه په پیون کولو باندې په یو کولو باندې په تړلو باندې الله حکم کړی نو مؤمنان چې دغه رښتې ساتي هغه رښتې ماتي نه پنځمه فائدہ پرشتو ساتلو کې هغه ده چې د خپلوانو په منځ کې د محبت فضا جوړ شي ټول یو بل ته زړونه پاکي او چې کله یو بل ته زړونه پاکي یو بل سره محبت نه جون به دي پارامي نه د بګې د نشپګمه فائدہ شو جون کته پارامو په سکون غواړي د خپلوان سره خپل ولی ساته هغه دي سي اوس یو سړی د سحر نه د ماخام پورې دغه خبرې دي او دغه موضوع ده دی پلانی ولی مونږ ته دي شو ویره دی پلانی چې دا کارو کړی ظلم جاته وکړو
د پلاني سره موږ د رشته ختم کړي، پلاني سره به دې چلو کو، پلاني سره به دغه چلو کو، وړو ته ټلیفون کوي چې خواله ور نشي، خزي ته ټلیفون کوي چې هلته قدم کې نه دی، پلاني ته ټلیفون کوي کته په طرف ورلې زما سره رشته ختم شو. دا څه ژوند شو؟ دا څه ژوند شو؟ دې غریب دې ژوند ته وګوره، دې ژوند نه خو امان او پناه غوښته پکار دی په الله سبحانه تعالی پورې چې یا الله موږ دې ژوند نه ساته چې دغه غټه موضوع دقه چې پلاني سره برشته ختمو، پلاني ما ته کتو کتو، پلاني برو کتو، پلاني دیسو کتو، پلاني سلام وانه چو، پلاني خبري ونه کړي، پلاني ز میلمنه کړم او پلاني دانه کړم او دغه نه کړم. او معمولی خبرو باندې د خپلوانو سره رښتې پریدینو جونې سشي تنګ شي. یعنی تاسو تجربه وکړئ دا کم سړی چې د خپلوانو سره خپلولي نه ساتي د ژوند تنګي ته دې تاسو کې چرته دا کم سړی چې د هر رشتہ دار حق ادا کوي او دغه سره خپلولي ساتي د ژوند خوشاله. نو دام پر رشتو ساتلو کې یو فائدہ ده چې ژوند به خوشاله وي. ومه فائدہ چې کم سړی چې رشتې ساتي الله سبحانه تعالی په دنیا او په آخرت کې اوچت مقام ورکړي. او غديسي دا خو واضح خبره ده، تفصیل ته ضرورت هم نشته. په کم کلی کې، په کم قوم کې او په کم نسب کې او په کم روري کې چې یو سړی د خپلوانو خیال ساتي نو دی په علاقه کې مشهوري او چې چا سره کېني نو دغه د خلینو به د صفات اوري یاره وي درون انسان دی لکه ولې شي چل بس وي هر چاته دی ولاړی، د هر چا په غم کې به دی ولاړی، د هر چا په خادي کې دی ولاړی. دا عزت او دا صفاتونه او دا مقام چې د انسان ته ملاو شو دا به دی ملاو شو چې د خپلوانو سره خپلولي ساتي. او یو غبل له هغه د وچی غیرتمن چې دی، د وچی غیرتمن او د وچی پښتن کله چې پښتنې مو کله غیرتمن مو غیرت او پښتو ته بدی کې ښکاری چې د خلکو سره رشتې ختمو، د خلکو سره خپلولي ختمو. دا خوازه خبره ده چې خلک کینی نو یو بل ته د وصیت کوي او نصیحت کوي مړ د دې سړي نه لري سات. بد اخلاق انسان دی وي دا نو د چا سره لګي او نه د چا د سره لګي، د چا چې د سره نه لګي دم په دې چې د چا سره نه لګي. دا به کوم د نه فائدہ پرته ده چې کله ته رښتې پاللې او د خپلوانو ته پوښتې کو، د غوي سره د مرسته کو، او سره منډواله ستاسو په دې معاشره کې او په دې قوم کې او په دې علاقه کې ستاسو طلب الله یو مقام درکې او طلب الله عزت درکې. اتمه فائدہ به کې دا واله او دا غټه فائدہ ده په یو حدیث کې درځي چې الله دا خبره کوي چې چا خپل ولیان وساتلي نو زبد د رابطه د خپل ځان سره مضبوطه ساتمه او دلته توفیق ورکوم چې دې ما ته نږدې شي او دلته توفیق ورکوم چې دې زما بندگی خډیره وکي. او چا چې رښتې پرې کړې الله یې زبد سره د ځان نه پرې کما. او په روایت کې دې سره راځي چې د خپل ولی دا وایي من وصلني وصله الله. چا چې خپل ولیانی یو کړی وی تړلی وی ساتلی الله به دې سړي له توفیق ورکړي چې د رابطه د الله سره مضبوطه شي او الله به له توفیق ورکړي چې دغه ته نږدې شي او الله به د عبادت او د بندګۍ توفیق ورکړي. ومن قطعني قطعه الله. او ویسوک چې ما پرې کوي دا رښتې وي، ویسوک چې ما پرې کوي الله به پرې کوي. الله به څنګه پرې کوي؟ یعنی الله به د خپل ځان نه پرې کوي. او دا روایت په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. نو من کې څوک دا نه غواړي چې داغه رشتہ دي د الله سره مضبوطي، داغه تعلقات دي د الله سره مضبوطي، داغه رابطه دي د الله سره مضبوطي. دا موږ ټول غواړو کنه. نه کته دا غواړي چې د الله سره ستاره رابطه مضبوطي ته د خپلوانو سره رابطه مضبوطه ساتي. نبی به د الله سره رابطه مضبوطي چې دلته کمزوري کیږي الته هم کمزوري کیږي. اخرنه فضیلت و بیان کو او ډیر عجیب روایت د مؤمن د ټول مؤمنانو مسلمانانو د یو غټ ارمان دی او د دې لپاره کوشش کوي چې د قیامت پورې زما سره د حساب کتاب لنډو شي او چیرته الله ما راګیر نه کی به حساب کتاب کې. نبی اور د حدیث رسول صلی الله علیه وسلم وی ثلاث من كن فيه درې خبرې چې بچا کې وي حسبه الله حسابا يسيرا الله به د قیامت پورې دې لنډ حساب کوي. وادخله الجنه برحمته او الله به جنت ته بوزي بخپل رحم سره.
په دې کې یو کس رسول الله ذکر کړی دی وتصل من قطعك او چې څوک د سره رښتې پرې کوي او ته سره ساتي نو الله به د سره حساب کتاب ډېر لنډ کوي. ګور رسول الله دې سنوي چې رښتې ساتي دې سی ویلي چې څوک د سره نه ساتي دا غسر ساتي. ګور غټه خبره صرف دا نه چې رښتې ساته اگر رښتې ساتل به ډېر خلکو چې موږ رښتې ساتو چې څوک موږ سره ساتي موږ سره ساتو نه رښتې ساتل دی ته وي. او دا خبر رسول الله په حدیث کې کړی ده چې رښتو ساتل ولا هغه انسان دی او خپل ولی ساتل ولا هغه انسان دی چې خلک وسره رښتیا ختمي خو دې وسره نه ختمي او خلک وسره خپل ولی ختمي خو دې وسره نه ختمي. او دویم کس د فائدې لپاره به ذکر کو. دویم کس رسول الله هغه ذکر کړی چې یو سړی راولګي ستا حق خوري او ستا حق ته نه درکې او ته دغه حق ورکې. لکه نن سبا د جاهلان شتي چې هغه دا وایي چې څوک تعالی حق نه درکې ته ولولي ورکې حق. یو سړی ته په خا پیسې خورلې و دې څو خرګه جګسته د لاس لاندې لري نه دې دا بس بوته وصیت مو کې ټول له پیسې ورنه کې چې په یو وخت کې ستا زمکني ولې و په یو وخت کې ستا ایساغسته و. مسلمان طریقه دا نه د چې کوم کار کړی د ظلم او ګناه کړی دی په بدله کې موږ ظلم او ګناه نشو کولای. دویم سره دی درې ماغه د رسول صلی الله علیه وسلم وی وتعفو عمن ظلمك او یو سره تاسو ظلم کوي او ته معافي کوي چې خیر ما بخله. د درې قسم خلک هغه دي چې دوی سره به د قیامت پر ورځ ډېر لڼ حساب کوي او الله سبحانه وتعالى به خپل رحم سره جنت ته نباسي. نو دا یو څو فائدې مونږ ذکر کړې اگر که فائدې چې انسان ته تبو کې ډېری خدا کافی دي ان شاء الله. به دغه بعد موضوع ده چې د سزا سده کم سړی چې رښتې نه پالي او رښتې نه ساتي د سزا سده او په دې خبره کې نقصانات څه دي. نو بیا وره د نقصانات اولنې نقصان کم سړی چې رښتې نه ساتي په د باندې لعنت الله سبحانه وتعالى ویلې. زموږ کې زده یو نقصان بیان کوم نو دا به کافي. دا یو نقصان کافي دی کنه د دین بل غټ نقصان چې ته معلوم دی د شنه چې د بل چا په جواب باندې لعنت دی الله بلعنت وی. او د قرآن کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. وتقطع ارحامكم څه مطلب دی چې تاسو رښتې خپل پرې کوي خپل ولیان پرې کوي. الله به مخکې سوی اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. په دې خلکو باندې الله لعنت ته چې رښتې پرې کوي او بل چې الله به کانه کی او الله به وړاندې کی د حق نه. څومره نقصان دی چې الله ړون کی او الله کون کی نو حق دې به نه ملوي توفیق سره نه د الله سبحانه وتعالى او دا غینه مخ کې د الله لعنت په دبانې. امام حسن بصری رحم الله وی کله چې خلکو علم راخکاره کو ووضعوا العمل او عمل پرېخو لکه دې وخت براشي چې خلک به علم راخکاره کوي خو عمل بس شي عمل به ختم شي. دا نن سبا زموږ د وخت دي سي دی چې دې خلک شته چې د غوسه خبره قاعده علم دی خو د عمل کمین نن سبا ډیر زیات یو کار به دا وشي. امام حسن بصری رحم الله وی چې کله خلکو علم راخکاره کو یعنی علم وکړو عمل د دې خلکو نو ورک شو او کله چې د خلکو محبت په جواب باندې وو په جواب باندې څه مطلب دی پسړه کې محبت نه وو. سبحان الله کې امام حسن بصری رحم الله چې بالکل ته چې موږ سره دې زموږ د وخت خبره کوي کس او کله چې خلکو محبت په جبي پورې وو او صرف د جبي پورې وو بس اخوانته او رښتې ختم کړي لعنهم الله نو باغ ټیم کې بد الله لعنت بیا په دغه خلکو باندې فاصمهم واعمى ابصارهم الله به خلک کانه کوي او الله به وړاندې کوي د حق نه. چې کله د دوه خبرې په خلکو کې راځي علم او صریح عمل به نه کوي محبت صرف په جبره وای موږ تاسو ډیر محبت کوو ته زموږ ورور یو ستاسو پر زموږ د سر قربان دی او چې تاسو رمنډ نه و د چا سره به دومره خوږی خبرې کوي لکه ستاسو پوری امید جوړ شي چې دا سره ما سره نه د هر قسم منډه ما سره وایلی شي د الله سبحانه وتعالى توفیق نه بعد او چې کله د مصیبت او سخت راشي
د ټول ناول بدنه دغه تختی د کومې خوږی خبرې کولې نو په خله یو سوی پزړه کې بل سدي ځکه علي ابن الحسین هغه به خپل بچی ته دا وصیت کوو وې زویا چرته دې سړي سره مرګرتیا مکو چې هغه رښتې نه ساتي چې چا رښتې ختم کړي خپلوانو سره خپل ولی ختم کړي زوی دغه سره مرګرتیا مکو ځکه چې دغه سړی لعنتی دی الله په لعنت ویل نه لعنتی سړي سره ته څنګه رسي الله په لعنت ویل نو دای غټ نقصان دی خدویم نقصان الله سبحانه وتعالى په قران کې دغه خلکو ته کم چې د رښتې پرې کوي او رښتې نه ساتي الله دوی ته فاسقین ویلي چې دا فاسقان خلک دي او الله وتعالى دوی دا هغه خلک دي چې تاوانیان دي الله په قران کې دا خبره کړې ده وما يضل به الا الفاسقين د فاسقانو خبر الله کوي چې هغه گمراه کیږي او د گمراهۍ په لار روان دي فاسقان دا فاسقان څوک دي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه اولنې کار دوی دا کوي کوم لوزي چې الله سره کړی دغه نه پوره کوي یعنی الله سره دا لوز کړی چې موږ به الله بندگی کوو خو د الله بندگی نه پوره کوي دوی مرز په دوی کې سره زموږ د آیت ما دغه د پاره وروړو ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او پرې کوي هغه څه چې الله دغه په یووالي باندې حکم کړی یا الله دغه په یو کول باندې حکم کړی دوی پرې کوي الله ویلي دی رښتې وتړی یوې کوي د یو بل سره مضبوطی کوي او دوی د غریشته پرې کوي دغه فاسقان دي نو د آیت په اخر کې الله وی اولئک هم الخاسرون هم دغه خلک چې د تاوانیان دي نو څومره نقصانات یو په دې آیت کې د بیان شو چې د فاسقانو کې شمارل کی او د په کوم خلکو کې دي په تاوانیانو کې دریم نقصان او د ډېر عجیب روایت ته کې دي تاسو کې بعض مرګرو دانی اوریدل اول پیر به اوري حدیث کې راځي ابو بکر رضی الله عنه روایت ته چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم رسول صلی الله علیه وسلم وی په دې ګناونو کې هغه ګناه چې الله په دې دنیا کې ډېر زر عذاب ورکړي سره د هغه عذاب نه کوم چې په آخرت کې انتظار کوي اخو به خو الله په دې دنیا کې عذاب ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دغه دوه ګناونه دي البغي وقطيعه الرحم ظلم کول او زیاته کول د خلکو سره او رښتې پرې کول د دې عذاب د دنیا د آخرت نه مخکې به کوم ځای کې ملوي په دنیا کې ملوي چې څوک د رښتې پرې کوي خلک وایي کنه یره د مور پر سره چې څوک بدو کې الله دې په دنیا او بس رښتې پرې کول دي کنه دا بد کول سړي رښتې پرې کول دي د رښتې حق نه ادا کول دي د مور پر خو د خپلوانو په سر کې راځي کنه د خزینه د بچونه د مامانه د ترنه د کاکانه د هر چا نه د مخ کې دي دا افسوس خبره چې نن سبا د ډیرو خلکو په دې لیست کې اخره کې څوک دي اخره کې مور پلار دي د لیست په اوله کې څوک یې خو دی خزه او خزه خپلوان او ما په دې موضوع باندې یو پر بیان کړو د عذابونو دراتلو اسباب پای کې مې یو د حدیث ذکر کړو چې پای کې رسول الله یو اسباب خولي چې دې دلاسه چې کله په امت کې دا کارونه رالو عذابونه به عام کی فتنه وړي راځي پای کې یو داو چې کله یو سړی پلار پریدي د مرګري لپاره او چې کله یو سړی د خزي خبره ومني د مور سره ظلم زیاته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کله په امت کې دا خبرې د نړۍ به د عذاب انتظار کوي نن سبا وګوره خې طرف ته ګس طرف ته دا مرض عام دی د مرګرو لپاره پلار پرې خو ده او د خزي لپاره مور پرې خو ده دا خو عامه بیماری ده نو ما خبره دا کوله چې د خلک چې وي مور پلار سره چې څوک بدو کې الله ولا په دنیا کې عذاب ورکړي د آخرت نه مخکې هغه دې حدیث پرانا کې د خلک دا خبره کوي ګرګه د عوامو ته د حدیث یاد نه دی خو دا خبره اورېدلې حدیث نو دا خبره په دې حدیث کې دنه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوه ګناونه دي چې دا په چا کې دنه رالو د آخرت نه مخکې الله عذاب په دنیا کې ورکړي کم ګناونه دي ظلم او رښتې نه پالل رښتې پرې کول دا روایت چې دا
امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجه رحمه الله هغه دا روایت راوړی. سلورم نقصان، الله اکبر، د دې انسان عمل الله ته نه خيږي او الله نه قبلوي، کوم چې رښتیا نه ساتي. او زم دې خبرې ته غوږ کولاو کې ګوره، غوږ وته کولاو کې دا وړه خبره نه ده. ګوره مونږ کې هر سړی دا غواړي چې د ما چې نن کم مهنت کو اوس ګوره ته د مسوته مونږ کو ته به سخته تیر کړه، کې دې چې خوب هم درځي او کې دې چې سکار هم دی او کې دې چې نه جوړ وي او کې دې چې ډېر خبرې وي ته د هر څه باوجود راغلی ته منځ کې ولاړ وي. نو بیستا د موږ دې سره پر وګهدي پر وګو چې د عمل اسمان ته وخی والله قبول کی. نو کله چا سره دی ورانی نو د عمل نه قبلي وره عزیزان ستړي کې د حدیث کې دا دی وان اعمال بني ادم، د آدم د بچو اعمال تعرض على الله كل خميس ليله الجمعه، دا اعمال برخیږي د جمعرات په ورځ د جمعې په شپه، دا اعمال برخیږي الله سبحانه وتعالى فلا يقبل عمل قاطع رحم. نو الله سبحانه وتعالى دغه سړي عمل نه قبلي چې رښتې پرې کړی. د روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی او صحیح روایت. اعمال برخیږي کنه، دا خبره الله په قران کې کړی چې د نیک عمل مونږ ته بر راخیږي، د برخیږي او الله قبلي نه قبلي د الله کار دی. نو د دې خلکو اعمال پکې نه قبلي، یو پکې دی چې هغه د خپلوانو سره رښتې ختم کړي دي عمل نه قبلي. ځان اسې ستړی کیږم چې دغه یو نقصان کوم غوړي چې زموږ د عمل اسې موږ لګیو نه چې دا سړی به چرته د خپلوانو سره رښتې ختم نه کی. پنځم نقصان، ابو موسی رضی الله عنه روایت ته وای ما د رسول الله دا خبر اوریدلې چې ثلاثه لا يدخلون الجنه، درې قسم خلک به جنت ته نه ځي. اولنې مدمن خمر چې همیشه شراب سکي، وقاطع رحم او چې خپلوان سره خپل ولی نه ساتي، ومصدق بالسحر او چې جادو منون کوي چې او جادو کوډي منتري دشتي او د لزیرایي. دا درې قسم خلک دی به جنت ته نه ځي. او د روایت امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی. نو یو پکې دغه دی، کوم یو پکې دی؟ ها دا رښتې چې نه ساتي. شپږم نقصان، ما مخکې حدیث ذکر کو چې څوک د رښتې ساتي او رښتې یو کوي د دې رابطه بل سره مضبوطیږي د الله سره. ومن قطعني قطعه الله، او چې څوک د رښتې پرې کوي الله به د ځان نه پرې کوي او الله به د ځان نه لري ساتي. دا څومره غټ نقصان دی. دا څو نقصانات په دې کې دنه دي چې انسان کله راولږي او رښتې پرېږدي. بس یو حدیث مخې ته راغی وایي عبد الله بن سلام رضی الله عنه وی کله چې رسول الله مدینې ته راغی نو دي خلکو منډې کړې په رسول الله پسې لاړو او په دقیقه یو आवाज بلګېدو په مدینه کې چې رسول الله راغلی نو یې زم لاړم سم غنو ما چې وکړو په خلکو کې رسول الله ته مې وکړو نو ما ته پته ولګېده چې ان وجهه ليس بوجه كذاب. د دې پیغمبر د مخ چې د دروغجن سړي مخ نه دی، د دروغجن سړي مخ دي سي نه. نو اولنی خبر ما دغه د خلینو دا وریده یا ایها الناس ای خلقو افشوا السلام، سلام په یو بل ډیر اچوي، واطعموا الطعام او خوراک خوروي په غریبانو په ملمنو په ملګرو په محتاجانو، وصلوا الارحام او رشتي ساتي رشتي پالي، وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې موږ کوي چې کله خلک د پراتی تدخلوا الجنه بسلام، نو تاسو هم جنت ته ننوځي خپ سلامتی سره. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت ته نوتو د خبره اسباب ذکر کړو، یو په کې دا وصلوا الارحام رشتي پالي. حدیث امام ترمذی ابن ماجه راوړي. او سوال دی چې رشتي به څنګه ساتو؟ نو جواب دا غي دی چې رشتي ساتل دي دوی چې ته د خپلوانو زیارت لږه یو وخت مقرر کی چې دا بزغه پلانې تر خواله په دې ورځ زما په دومره وخت کې به زه مثال کې تر خواله زم د ماما خواله زم پلانې او علانې او د ټول او سلب زم د دوی ته پوسله خپ دې باندې زم ګورې چې زما ته پوس بکې دا ګورې مونږ چې تاسو کوم خبره خو د عبادت ته او په عبادت کې به دا امیدونه نه کوي چې څوک هغه هم تاسو را دا کوي په دې خبره پوهیږي نه.
او کله چې په ځل کې د امیدونو نو ګرستا په دې عمل باندې ته اجر او ثواب نه ویلې ځان اسستړی کې نو ته چې کړه د خپلوانو خواله زی نو په دې نیت به زی چې زه الله د رضا لپاره زما صرف د چې الله نه راضي شي او جنت ته مینه نه بس نو ته به دغه خواله ورزي دغه ته پوس بکې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی امام قضائی امام بیهقی در روایت راوړي ډېر عجیب روایت ته بلوا ورحمکم ولو بالسلام ورشتي ساتي اگر که په سلام چولو باندې سلام خو به بل چويږي نو دغه خواله تګرا تک دغه ته پوس کول دغه شان دغه په غریب باندې خرچه کول دغه په فقیر باندې خرچه کول رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي امام طبرانی دا روایت راوړي امام هیثمی رحمهم الله ومن كان له اقارب ضعفاء دا چې خپلوانی او هغه کمزوري طاقت نه او د هغه سره خنه کوي او صدقې را لې په نور خلکو یې لګي الله بدله صدقې من قبل او د قیامت پر ورځ الله نه ګوري ان نږدې خلک پرې خو دي ولري لګیاي په کور کې پلار غریب د دوانو پیسې سره نشتی په کور کې مور غریبه کپړې د جیمی کپړې نشتی بیمار پرته ده غټ چې دې غټ منډه وسره وي یو خواږه کم شتوري هغه له راولستان وته وي د کلونو بوډۍ غریبه چې بیمار پرته ده او دې لګي د بهر د مرګرو سره منډه وي چې قرض ورکوي چې سره خکې او په ځل کې ډېری چې نه زپ یو غټ دغه باندې موس چې بیا هم منډه خو ما کنه حکومت د الله بندونو مور بلار دي پرې خو دي او خزه دي پرې خو دي بچی دي پرې خو دي هغه پلانې ترور دي پرې خو دي چې بیمار پرته ده هغه پلانې تر چې غریب په قرضو کې ډوب دی هغه پلانې ماما چې هغه بیمار دی او هغه پلانې او الله نه به خپلونو ترایات کی دغه سره بسکی نو د خپلوان سره خپلولي ساتلو یو طریقه ده چې ته دغه د فقیر او د غریب ته پوسو کی او ته دغه د مشر احترام وکي او په کشر باندې سو کی شفقت او مهرباني وکي او دغه ته پوسو کی ته پوس لازم نه چې دغه خواله ورزي نن سبا الحمدلله الله دا هر څه د سیاسن کړی په موبایل باندې یو میسیج هم تکولای شي بس داسې بدبخت لري چې موبایل د میسیج هم نه کوي موبایل د نمبر دي سو پته کله سره کم ځي کیمی خدای به تاسو پر رابطه کې شي سور الله هر څه آسان کړی د پوخانی خلک او د دین د مشران بیا خصوصا هغه به دیو بل ته پوس لتلو دیو کړي نه بل کړي د پیاده روانو خو ته پوس لبتلو او موږ په دې موبایل کې او په دې انټرنیټ په زمانه کې موږ چې دیو بل ته پوس نشو کول د شند خپل ولید چې تا خپل کور ته راولي ته دغه میل مستیا کې او ته دغه بغم او بخادي کې ولاړې غم او خادي لبزي خو په دینیت باندې چې هغه بستاغي لراځي لکه ولې رواني دغه جنازې ولې رواني دغه خواله بس د الله درزه لپاره کدی رام نغه او ته سړی جنازې لورلې پلاری مړو ته خواله ورلې بیستا پلار مړ شو غستا خواله رانغه بیا ته خبر راغی چې هغه ور مړ شي نو د مسلمان طریقه ده چې ته بیا ملار شي الته بیا ملار شي او دغه شان دغه د مریض ته پوس کول دغه لپاره دعا غوښته او غټه خبردار چې هغه ته دعوت ورکول دغه خپل ولی ساتل دي دا بس خلک پیسو او خپل ولی ساتل دي چې انته وسړي له خرچه ورکه بس دغه ته وای او دغه سړی د مخ کې جهنم ته رواني او هغه عمل کوي چې دغه رس انسان جهنم ته خو دیو ته نصیحت چرته نه کوي نو د خپلوانو سره غټ خدای دي چې تاسو ته حق بیان کړي او غټ خدای دي چې تاسو د الله په توفیق سره د جهنم نه بچ کی او د جنت لار وته واضح کی به وسو خبرې تاسو ته خیمه چې کله تاسو په دې باندې عمل وکړو نو تاسو به خپل ولانی به ساتي اولنی خبره ده چې په هغه فائدو کې سوچ کول کمی فائدې چې ته دې لازم ملوي کله چې ته هغه فائدو کې سوچ کو جوړه چې زه خپل ولي وساتم الله به دارا کې دبره کې به تکي به جذبه پیدا شي دویم کار هغه نقصانونو ته سوچ کول کم چې پرشتو ماتولو کړي نبی به تر دې ګنا نه ځان لري ساتي او دریم دا د الله سبحانه وتعالى مرسته غوښته او همیشه په دعا کې دا ویل چې الله مال توفیق راکړي او زما مرسته وکړي چې د خپلوان سره خپل ولي وساتم سلورم ده د ډېر اهمه خبره ده چې خپلوان د سره بدو کې تو سره خکاوه د دې د لاسه بسته د خپلوانو سره خپل ولي وساتل شي او کته د غوی د بدو په مقابله کې بد کول نو به چې رښتینی شي ساتل د لزلی کل در کوم
دا ډېره اهمه خبره. ابو هريره روایت ته چې یو کس راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، دې واقعې ته غوږ کړي او دې روایت ته یا رسول الله ان لي قرابه، یا رسول الله زما بس خپل لي اصلهم ويقطعوني، ویزو سره رښتې ساتم خو هغوی نه ساتي. دا زمونږ دپاره دا اهمه مسله، ځکه زمونږ پښتنو خو لنډ قانون دی چې تا سره نه ساتي ته به ورسره نه ساتي. ستا به پلار سلام وانه چې ته به سلام اچې، اگر که مسلمان دی خو ته به سلام نه اچې. ستا تپوس یې ونه کړو، کېدای شي بهر و، کېدای شي ډېر اعذار و، موږ هغه عذرونو ته نه ګورو، خو چې زما تپوس یې ونه کړو ته به یې تپوس نه کړې. دې ځای کې دا کس وایي چې یا رسول الله زمونږ په خپلوانو کې دا مرض دی چې زه د هغوی سره رښتې ساتم خو هغوی ما سره رښتیا نه ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم دې کس ورته دغه شکایت وکړو چې زه رښتیا ساتم هغوی پرې کوي، واحسن الیهم ویسیئون الی، زه ورسره ښه کوم هغوی راسره بد کوي، او یا رسول الله زه د هغوی غلطیانې معاف کوم او صبر ورته ډېر کوم خو هغوی صبر نه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته لئن كنت كما قلت، که داسې یې لکه څنګه چې ته ووایې، فکأنما تصفهم المل، نو ته هغوی له ګرمه ایره ورکې یا ګرمه شګه وله ورکې به دې خوله کې. د دې څه مطلب دی؟ علماء دا کنایت دی د دې چې د هغوی ګناهونه ډېرېږي. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. او ته چې به د خپل حال باندې او صبر کې تا سره به د الله له طرف نه مرسته وي او توفیق به وي. د هغوی به ګناهونه ډېرېږي او ستا مرسته به څوک کوي؟ هغه به الله سبحانه وتعالی کوي. نو چې څوک تا سره بد وکړي ته به د هغې په بدله کې بد نه کوې، بیا به رښتې ختمې شي. او زمونږ د پښتنو غالبا رښتې چې ختمې شوي دي خو په دې ختمې شوي دي، ځکه چې غلطي موږ نه منو. غلطي موږ منو نه؟ غلطي خو موږ نه منو. عذر د چا لپاره منو؟ عذر نه منو. نو که چا موږ سره بد وکړو په بدله کې موږ هم بد کوو، او که چا یو ګزار وکړو موږ په بدله کې څو کوو؟ موږ به دوه کوو، که چا دوه وکړو موږ به درې کوو. دا طریقه موږ ته شریعت نه ده ښودلې. قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام واقعه شته، غالبا ملګرو ته هغه معلومه ده. یوسف علیه السلام ورونو د یوسف علیه السلام سره حسد وکړو، کوهي ته یې واچو، څه څه یې وکړو. خو بیا د هغې نه بعد چې کله یوسف علیه السلام د هغوی سره ملاو شو یا هغوی د یوسف علیه السلام سره ملاو شو او هغوی ته پته ولګي چې دا یوسف علیه السلام دی، نو هغوی ویرېدو د یوسف علیه السلام، ځکه چې دله خو الله وایي نن طاقت ورکړی. په هغه وخت کې زموږ سره زور و، دی وړوکی و، نن الله سبحانه وتعالی دله طاقت ورکړی دی او په یو داسې مقام باندې ناست دی چې دی زموږ نه بدله اخیستی شي. هغوی ته یېرېدو. په جواب کې دغه څه ووایي، لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. په تاسو باندې هېڅ هم نشته، الله تاسو ته بخښنه وکړي، زه یې ما معاف کړي. دا د مسلمان اخلاق. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته ننوتو، د فتح مکې په موقع باندې مکې فتح کړه، مکې والا کم ظلم پرېښودی چې د رسول سره یې نه دی کړی، کم ظلم یې پرېښودی، کم زیاتی یې پرېښودی، قسمه قسم ظلمونه یې ورسره کړي. او چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ورننوتو مکې ته، نو دا خبره وکړه، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ماذا تقولون وماذا تظنون. وی تاسو نن څه وایئ او څه ګمان هم دی په ما باندې؟ هغه ورته وویل د خیر خبره به کوو، د خیر ګمان هم دی، ته زمونږ یو اوچت او قدردان رور یو، د اوچت او د قدردان انسان زوی. نه هغه ورته څه وویل رسول صلی الله علیه وسلم، فإني أقول كما قال أخي يوسف، نو زه مې تاسو ته خبره کومه لکه څنګه چې زما رور یوسف علیه السلام کړې وه، لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. زی الله دې تاسو وبخي ما بخیرې. چې کله موږ کې دا صفت پیدا شو نو بیا موږ رښتې ساتو. او که موږ داسې بالکل بالمرصاد ناست یو په مورچه چې څوک معمولي ډقې راړقي او رښتو سره ختمو، نو زموږ د رښتې دا بیا د ابتوم نه دي، دا به ډېرې زر ختمې شي. انسانان دي که نه؟ انسانان خو کمزوري، چې چا نه غلطي وشي الله یې معاف کوي که نه معاف کوي؟ چې توبه وباسي الله یې معاف کوي. لکه چې ته انسان خطا شي او ستا د خپل خپلوان خطا شي، نو ولې ته هغوی دومره زر پرېږدې؟ هغوی دپاره عذر لټوه، زه خیر دی پوه شوی نه دی، ته یې پوه کوه، او ته به دروند ښکاري چې ته ورسره رښتې ساتي. والله العظیم چې کله یو سړی ښی او د نور بدي
دا خو واضح خبره ده چې یو سړی خی او د خپل خپلوان سره بدی او دیو سره همیشه خکې هغه همیشه بد کوي یو ورځ دې سره شي چې د خپل خپلوان ټول دې خبرې ته مجبور شي چې او په مونږ کې خسړې چې راغلی دا ومني خبره اگر که لیټ ومني خدا خبره لازم مني او دته همیشه لپاره سرکوزي شي چې به د کم ځکه ملوي روغه به موشي خو چې کم ځکه ملوي د مخ کې سرکوزي ورته چې د پته چې دا انسان دغه درون انسان چې موږ سس زیاتی موږ کړی دی او ظلمونه موږ کړی خو دی انسان چې د موږ سره ظلم زیاتی نه کړي خپل رښتې ساتلې د خواله راغلی نو رښتې ساتلو کې اهم خبره ده کته د غوړې چې زه رښتې وساتم نو د خپل خپلوانو عذر به قبلې او کچې ته غلطي تی وشي نو ماپ کوي بل به دا خبره ده د خپل خپلوان سره چې خپل ولی ساتل غواړي څه شی به باطنه پاغوي باندې د اثباتولو د رسم رښتې ختمي ما دا وکړو ما دغه وکړو ما دې شو وکړو دا کم سړی چې دا وایي چې ما دا وکړو ما دې شو وکړو ما دغه وکړو د په دې ځل کې دا خبره پراته ده چې دوی به مسلمان سره دي سي کوي او کاغوی دي سي ونه کړو نبي ابو سره د مسجد مخ کې منډه وای نو وي وسره نو پرشتو ساتلو کې څوک د حساب کتاب نه کوي ګوره چې ما دا منډه واله ما دغه وکړو ما دې سي وکړو ته چې څه کړی د الله د رضا لپاره دي کړی او کته د اثباتي نو بیا به په ځل کې دا خبره راځي چې دوی به ما سره دي سمنډه وي او کاغوی تاسو دي سمنډه ونه ولا نو رښتیا څه شو هغه ختم شو نو که رښتیا ساتل غواړي نو په خپل خپلوانو باندې شي اثبات ما چې څه دي کړی د غیر کا ځکه مشهور خبره ده وې د درون سړی دونه خيري د درون انسان او د مؤمن انسان دونه خيري اولنی چې چا سره سوکي هغه ته یاد نه چې چا سره خېګړو کی هغه ته یادې او ته یاد نه او چې څوک وسره خېګړو کی هغه ته یریږي نه در درون انسان صفت ده چې چا سره خو کی هغه ته یری او چې څوک وسره خو کی هغه ته یریږي نه او د سپک سړی نه خداره چې چا سره سو کی خېګړه منډه وسره وي نه دغه سړی په شرمونو و شرمای او زیبه دا خبره یادي او که څوک وسره ځان مړ کی سم خو سره وکي نه دی په اخر کې دوی مړ به مونږ کې هم څه مطلب وو یا منګوي د دې حقدار یو نه د درون سړی نه خده کې د سپک سړی د سپک سړی نه خدا خیو خبره ده کته د چې رښتې وساتل شي نه په دې مزاق کې به گزاره کې ډېر رښتې ګوره د مزاق د لاسه خراب شي شریعت موږ اجازه راکړه د مزاق خو د مزاق آداب دی او کله سبحانه تعالی چې تماله جون راکو او توفیق راکو نو زه په دې عنوان باندې بیان کوم د مزاق حدود او آداب سیده چې شریعت موږ اجازه راکړې ده چې کله کله تاسو مزاق کوئ خو د مزاق خپل حدود دي خپل آداب دي د حدودونو به اورني چې ګناګار پکې نشي او ډیرو خلکو رښتې هغه د سره خراب شي دي مزاق او د غب شپ د لاس خبره وته وکي یا مثال کې بل څه طریقه باندې سره مزاق وکي هغه ته خپه شي د اخر کې به ډیر وي چې ما خو غب شپ لګاو خو خبره سره ختم شي تر دې چې د غب شپ کې ګوره خلک وجلې شي مړ شي به په اخر کې چې وي ما غب شپ لګاو خو څه فائدہ ولنه ورک نو غب شپ د خپل خپلوان سره د په حدود کې دن لګي دغه شان کته د غواړي چې د خپل خپلوان سره ستا د رشتہ برابرۍ نو کوم ځکه چې سدي چې د خادي موقع ناغیله لازم د خپل خپلوان راولي ځکه چې د خلک زو خاص کار زموږ د خلک ګیلې ډېری زیاتې کوي حدیث رښتې ختمي نه حتی لوسه کوشش وکړ د انسان لچې کم خپل خپلوانی هغه خپل پروګرام له خپل کور ته راولي بل چې هغه مل مستیا خمل مستیا کوي اهم خبره به کې بل ده د لسمه خبره چې کته د غوړي چې خپل خپلوان سره خپل ولیو ساتل شي نو بدګماني به پغوي باندې نه کوي د دې بدګماني سره رښتې خرابي ډېر زیات خرابيږي د بدګماني سره رښتې لکه مثال به تاسو درکم او ته مثال کې ترزوی د ټلیفون ملاو کو ترزوی د ټلیفون ملاو کو او د یا موبایل سایلنت یا بل څه چلې هغه ستاسو ټلیفون چت نکو ته بدګماني وکړه د سپخ کارم ځکه ما په دومره غټ ځان باندې د ټلیفون کو او د چې د سپخ کارم بدګماني وکړه د دې بدګماني د لاسه غریشته څه شو ختم شو درس کې اخرنی خبره هغه د چې د رښتې ولي ختمي د غشاته هم د خبرو کړه چې په دې خبرو باندې عمل وکړو رښتې به وساتل شي اوس د چې د رښتې ولي ختميږي ناولنی خبره د جهل د لاس چې سړی ته د پته نشتی چې رښتې پرې کول د ګناه کبیره ده
او په دې سړي باندې الله لعنت ویلې دی، نه دی به څه ویریږي د رښتې ماتولو نه؟ یریږي به دی؟ یو جاهل دی، دې خبرې باندې پوه هم نه دی. دویمه ده چې په انسان کې کله تقوا کمه شي نو دی د خپلو خپلوانو د حقوقو خیال نه ساتي. او دریمه خبره پکې ده اهمه خبره چې کله په انسان کې تکبر راشي دی د خپلو خپلوانو تپوس نه کوي. ډېر خلک داسې شته چې هغه مخکې غریبانانو او موږ ټولو ته خپل احوال معلوم دي، دغه یو علاقه او یو ځمکه او یو رسم و رواج دی زموږ د ټولو، نو ټولو ته یو بل ښه معلوم دي. مخکې عموما د غریبي چې دا ډېره زیاته وه چې مالداره به چې ته یو څو د شمار خلک نور عام خلک څه وو؟ غریبانانو. بیا دا خلک پکې مسافرو ته لاړو، یو ملک ته بل ملک ته، الله سبحانه وتعالی پر اخره واستو چې دی نه هر قسمه نعمت چې دغه زموږ په علاقو کې او ملکونو کې هغه به تا ته میلاوي چې مخکې دغه نعمت په نظر هم نه راتو. نو دا غریب سړی چې کله غریب وي نه دی ښه دی خپلو خپلوانو تپوس کوي، خو چې کله د سره یو څو ریاله یو څو ډالر راشي په ده کې تکبر پیدا شي، دغه تکبر د لاسه مخکې به د مثال کې هغه پلاني د ماما زوی ته ټلیفون کو ښه باقاعده، اوس ورته نه کوي ځکه چې په زړه کې دا راغلی دی چې دومره غټ سړی او زه به هغه ته ټلیفون کوم، هغه ماته ولې نه کوي؟ نه تکبر د لاسه ته هغه رشته څه شوه؟ هغه پاتې شو. لکه راځي چې زوی د پلاني خواله بیمار دی تپوس وی وکړو حالات یې خراب دي، وایي نه زما خواله ولې نه راځي؟ زه ولې هغه خواله ځمه؟ تکبر د لاسه هغه رشته چې هغه ختمه شو. دغه شان رشتې ختمیږي په دې باندې چې کله په انسان کې بخل دننه راشي. بخیل سړی رشتې ساتي، بخیل سړی الله ته دغه سوال کوي یا الله چې دا رشته داران مې ټول په یو ځای مړه کړي چې خبره ختمه شي، او یا اعتماد دې ځي ته بوځي چې نه مې څوک کینه او نه دوی کې څوک کینه ما ولې ځکه که ته د کور ته ورغلې خو چې خو بس کې که نه بس کې که نه بس کې چې نو بیا ابا تا سره څه رشته وساتي بچي به نو هلته خرچه کړي. بخیل سړی به تا سره څه تګ راتګ وځي تګ راتګ چې کوې د هغې خو څه طریقه ده که نه، په هغې کې به خرچې کې په هغې کې ډېرې خبرې راځي. نه دا بخیل سړی به تا سره د کوم ځای نه د تګ راتګ وکړي، ریال خو هغه نه لګوي، ډالر او روپۍ خو هغه نه لګوي. نه بخیل سړی چې کله په انسان کې بخل راشي د دې د لاسه رشتې څه شي؟ رشتې خرابېږي. دا شان رشتې خرابېږي د دنیا د لاسه. الله اکبر، د دنیا د لاسه رشتې خرابېږي. لکه اوس ډېر خلک په دې سعودي کې ناست دي خپل خپلوان ته یېر شوي دي چې لازم هم دې څوک خپل شتې د څه د لاسه تېر شوي دي؟ د دنیا د لاسه. او دغه یو خبره کوي او ډېره کچه خبره ده، وایي دا ملک د غم خادی ملک نه دی. یعنی مطلب دا شو چې دا کم احکام چې الله موږ ته ویلي چې د خپلو خپلوانو سره خپلولي ساتئ دا احکام په کوم ځای پورې خاص دي؟ پاکستان او افغانستان پورې خاص دي. په سعودي عرب کې دا احکام زموږ دپاره دا نشته، ولې ځکه چې دلته موږ ریال ګټو. څو عجیبه خبره. مسلمان که په هر ځای کې دی په شریعت باندې عمل کوي، د خپلو خپلوانو سره خپلولي ساتل دا به په پاکستان افغانستان هلته به مي او دا به دلته په سعودي عرب کې مي او دا په امریکا کې مي او دا په دوبۍ کې مي، دا په هر ځای کې. دا خبرې نشته چې دا ملک د خپلولۍ ساتلو نه دی او دا ملک د غم خادو نه. لا، مسلمان دا خو لسته خپل عام مسلمان سره هم په هر ځای کې مرسته کوي. نو د دنیا د لاسه هم ډېرې رشتې خرابې شوي، بل چې دنیا له ډېر اهتمام ورکړي. لکه مثال کې ته او ستا د تره زوی تاسو یو ځای دکان کولی وکړو، یا ستا ورور ووایه زه په شریکه تاسو دکان کولی وکړو، یو ورځ ته دکان ته رالې، په اخره کې چې حساب وکړو په حساب کې چې سل لیله کم راووتو. اوس سل لیله څه شی دی؟ هېڅ شی نه دی. خو کله چې دنیا ستا په سترګو کې غټه شوه او چې نه سل لیله ډېر غټ او د هغه سره د جنګ جګړه هغه د قسمونو خوري چې زه خبر نه یم، نه ما دا لیدلي دي. مسلمان دی، مسلمان چې قسم وخوري خبره ختمه شو. هغه وایي چې زه په دې خبره کې نه یم او مخکې نه چې د هغه د غلاګانې کړي نه د دوکې ورکړي، خو کله چې ستا په نظر کې دنیا غټه وه نو د هغه رور سره رورولي ته رسلو لیرو دپاره پرېښوده. نو رشته خرابه شوه د څه د لاسه؟ د دنیا د لاسه رشته چې خرابه شوه. رشتې ګوره اکثر پرې کېږي د دې د لاسه چې کله یو بل سره نږدې اوسېږي. او دا فایده یاد ساتئ چې کوم رشته داران ډېر نږدې اوسېږي نو دوی زړونه ګوره د یو بل نه غالبا صحیح هغه لري. لکه په کور کې دنه چې شریک وروڼه اوسېږي د دوی د حال نه یو الله خبرې او بیا د دوی خبرې چې په دوی باندې څه حالت تېرېږي. بهر خلک اکثر صفت هم کوي یاره ماشاءالله وي دوی د اوسه پورې یو ځای خو ته ورشي د هغوی په زړه باندې پولۍ ولاړې او د ښځو په زړه باندې پولۍ ولاړې
د چې یو ځای اوسېږي ډېر نو دوی د یو بل سره بیا نالګي راشي او تا دا ووایو ما دا لازم راځي دا خبرې په کور کې دننه. ځکه عمر بن خطاب رضی الله مبارک کې ویل کېږي چې هغه به دا خبره کوله چې دې زنانو ته ووایي دا کومې زنانه چې د یو بل خپلوانې دي چې د یو بل خوا له ځای راځي خو د یو بل په خوا کې اوسېږئ ما د یو بل خوا ته ځای راځي خو د یو بل سره خوا کې اوسېږئ چې کله اوسېږي نه قدر به دې هم کم شي او بل دا چې لازم به په منځ کې څه خبره راشي تا دا ووایو ما دا ووایو ته دغه راوړو ما دا راوړو نو دا رښتې اکثر ګوره د دې لاسه هم خرابېږي چې کله سړی نږدې یو بل سره ډېر اوسي. حدیث هم دا مې یو فایده ده اوس ذکر کړه او اخرنۍ خبره هغه ده چې رښتې چې غالبا خرابېږي دې لاسې کله په انسان کې دننه صبر نه وي بالکل لکه د چا خبره نه مني چې یا کمیم کېدی شي زیاتیم کېدی شي نه صبر پکې قطعا نشته خو چې معمولی خبره د چا نه غلطي شي چا نه زیاتې شي به سور شین کېږي چې دې بدل به کله اخلم نه شریعت دا وایي چې ښه په ارام او ښه ښکلي اخلاق سره ګوره عایشه رضی الله عنها وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې په ټول ژوند کې د خپل ځان دپاره بدل نه دی اخیستی خو چې کله به چا د الله په باره کې څه ووایي او د هغه د حدود نه به اوړېدو د الله د حدودو نه بیا وي رسول صلی الله علیه وسلم په شان سخت انسان ما چېرته نه لیدلی خو د خپل ځان دپاره رسول صلی الله علیه وسلم چاته تیزه خبره هم نه ده کړې ځکه چې هغه به دا وایي زه خپل ځان دپاره به څه بدل اخلو داسې خوی او داسې اخلاق چې څوک تا سره ظلم زیاتی وکړي مړه اوس به د خپل ځان دپاره څه وایي پرېږده بس الله دې ورسره پوه شي او الله دې معاف کړي څومره ښکلي اخلاق دي. بل چې ستا ژوند به هم په ارامي ستا ژوند به صحیح په ارام یو هغه سړی دی چې شپه ورځ به دقې پورې نښتی پلاني دا ووایي پلاني کته وکتو پلاني بره وکتو پلاني ولې زما تپوس ونه کړو پلاني ولې پیسې رانه کړې پلاني ولې د دې څه ژوند دی هېڅ ژوند دی او بل طرف ته بل ښه په ارام ګرځي راګرځي ته ورته ډېرې خبرې وکړي چې پلاني تا ته دا ووایو دا ووایي مړی بس لر کوی الله دې وبخي څه به ورته ووایو څومره ښکلی ژوند دی څومره سکون ژوند دی. او په اخره کې یو واقعه ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور عایشه رضی الله عنها په هغې باندې چې بهتان لګېدلی او واقعه موږ تفصیلا بیان کړی و باندې یو بیان او درس هم موږ کړی نو بعض کسان چې هغه منافقان نه وو هغوی هم په دې خبرو کې شریک شوي وو شریک کېدی شي عایشه رضی الله عنها د هغې نه دې غلطي شوي په هغو کې یو مصطح ابن اثاثه مصطح ابن اثاثه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ترور زوی و د هغه خپلو او په ده باندې به خرچه چا کوله ابوبکر صدیق به خرچه کوله ډېر غریب انسان الله سبحانه وتعالی د عائشه رضی الله عنها برأت نازل کړو چې عائشه رضی الله عنها پاکه زنانه ده دا ټول چل د منافقانو چې رسول الله د پاک دامنه بیبي بدنامه کړي نو د هغې نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله دغه برأت ته اعلان شو او هغه ته پته ورغی چې دې کې مصطح هم شریک و نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه والله لا انفق على مصطح شيئا ابدا بعدما قال لعائشه فالله مې قسمي کې مصطح زمان روپۍ مو ولیدوي زما په لور پسې دا خبرې کوي او هغه د رسول الله بیبي دې پسې دا خبرې کوي الله د آیت نازل کو ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله الله یا خلق دې ځان نه منع کوي کوم چې الله فضل ورکړي نه مال ولا ورکړي او قسمونه دي نخري چې موږ به د خپل خپلوان سره چرینو خنه کوو موږ به د مسکینانو سره خنه کوو بیا مخکې الله وي په دغه آیت په اخره کې وليعفوا وليصفحوا الله وي بخانه دي کوي دغه خلک دغه اشاره چاته ده ابوبکر صدیق ته ده وي بخانه دي کوي خیر ډېر عجیب خبره کوي الله الا تحبون ان يغفر الله لكم الله وي استاسو ده نه خوخه چې الله تاسو بخي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووري بجړا شوی بلا والله اني لو احب ان يغفر الله لي الله می قسم دې مو ټول دغه مطلب دی او دغه مخاخره چې الله مونږ وبخ نو بیا واپس شو مستحبنه خرچه شروع کړو هغه ماپ کو زم چې دیس ولا زموږ سره نه شي چې وسړی راولګي ستا په لور بهتان ولګي چې ستا د لور چې د زیناکار دی ستا خور زیناکار دی یا ستا خځ زیناکار دی به ماپ کې او موږ په دې خبرو کې خدي چې سلام وانه چو ازما خواله رانغه او ماته ونه کتو او دې ټلیفون ونه کو میسج ونه کو دا ونه کو دا ګوره څومره غټه خبره ده چې یو سړي په لور په څو خبرو کې چې د لور خزانه ده او الله وی خیر دې ما پک
نو کله چې موږ یو بل بخل او یو بل معاف کول زموږ د رشتې به د پاتې شي. الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپلولۍ حق ادا کړو او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل خپلوانو مرسته وکړو، د هغوی سره په هر سخته کې ودرېږو، او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.